بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د سبق حاصل به دای چې موبایل استعمالولو یو څو آداب چې موبایل سره استعمالوي نو د استعمال باره کې څه خبرې پکار دي څه نه دي پکار. اول خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه یو حدیث مبارک دی چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رالمه زما په پلار باندې قرضه و د هغې په بابت کې. نو دروازه مې وټکوله نو نبی علیه الصلاة والسلام پر من ذا څوک فقلت ما وی انا زیم فقال نو نبی علیه السلام فرمایل انا زیم کأنه کریهها گویا کې دا خبره پیغمبر علیه السلام بده وګڼله چې ما زیم نو مطلب دا زیم څوک خپل نوم ووایه. نو د ټولو نه اول خدا چې سړی دروازه وټکوي او څوک آواز وکړي څوک نو زیم دا به نه وي بلکې دا یې په ځای به خپل نوم وي چې پلانې یم. نو د دې ځای نه څه علماو هغه بیا د ملاقات آداب هغه ذکر کړي دي. نو دغه شان په موبایل باندې هم دا یو ادب دی چې ته کله هم چاته ټلیفون وکړي او هغه کس ناشنای ستا نوم د هغه سره لیکلی شوی نه وي تا نه تپوس وکړي چې څوک نو ته په جواب کې خپل نوم وي دا به نه چې زه یم ځکه زه یم هغه تا نه پیژني. اول نمبر یو ادب دا شو چې موبایل باندې د ناشنا کس سره ته خبرې کې نو خپل نوم به وی چې زه پلانه یم. دویم د موبایل د استعمال ادب دا دی چې چاته کال کې نو د وخت به خیال ساتي چې دا وخت د مانځه خو نه دی یا د هغه د اوده کېدو خو نه دی یا د هغه د درس وخت خو نه دی چې هغه په دې ټایم په کلاس کې او درس وغیره هغه ورکوي. دریم دا به خیال کوي چې دا ټایم د هغه د اوده کېدو خو نه دی د خوب ټایم خو نه دی. اوس لکه مثال په طور باندې د اوړي هغه ماسپښین دی او 3:03 بجې دی ته په دې ټایم کې چاته ټلیفونونه کوي یا د شپې مثال په طور باندې ته په 11 او 11:30 12 بجې باندې چاته ټلیفونونه کوي نو د وخت انتهایی درجه خیال ساتل په دې کې پکار دی. او بل دا چې په یو وخت کې بار هغه یو وخت باندې تا چاته ټلیفون وکړو او هغه دغه ستا دا رینګ کټ کو نو پته ولګي د دې نه چې دی په دې ټایم کې مصروفه دی ستا سره خبرو کولو ته دی هغه جوړ نه دی نو بیا دوباره کال کول دا د آدابو نه خلاف دي. کیدای شي په مانځه باندې ولاړي لکه ډېرې پیرې داسې کیږي چې هغه په جومات کې په مانځه کې چاته رینګ راشي هغه یې کټ کي جو هغه بل مسلمان خو بیا د خدای بنده دی جو اړم شوی وته چې دوباره بیا کوي جو هغه بیا کټ کوي دی بیا کوي نو 3 رکعاته مونځ یو په 4 رکعاته کې دی د 15 پیرې د ټلیفون وکي نو لږ د عقل نه کار غستل غواړي چې یو پیر هم چا موبایل کټ کو دوباره وته په دغه ټایم باندې بیا ټلیفون مکوئ. بل ادب دا دی چې د موبایل رینګ چې دی هغه انتهایی ساده ساتل پکار دی او مدم ساتل پکار دی رو ځکه کستانه په جومات کې په مانځه کې پاتې هم شي یا یو داسې مجلس دی چې په هغې کې د اواز او د شور کول هغه بد ګڼلی کېږي نو کستانه بالفرض دا کولا هم پاتې شي او تا ته رینګ راشي نو دا بد په خلکو نه لګي او نه پې ته بد ښکاري. خو کستا مثال په موبایل باندې داسې رینګ دی چې هغه خراب دی ګانه ده ډیر تیز دی په خلکو بد لګي نو که په مانځه کې راشي نو هم د خلکو مونږ توجه ټوله ګډوډه کي که په یو مجلس کې راشي نو ستا حیثیت پې هم خرابېږي. په دې وجه زمونږ استاد هغه به قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه چې وفات شوی دی هغه به وي د سړي د شخصیت پته دغه د موبایل د رینګ نه لګي چې د موبایل رینګ هغه څنګه دی نو رینګ انتهایی ساده ساتل او مدم ساتل. بل دا چې په موبایل باندې خبرې کې نو د ضرورت خبرې کوه او مختصر خبرې کوه ډېرې اوږدې خبرې هغه نه کول پکار ځکه کیدای شي ستا مقابل ته چا سره خبرې کې هغه دومره وخت ورسره نه مصروف او ستا د وجې نه هغه دا ویلی نه شي چې لکه ته بس کړه خبرونه نو خبرې لنډې کول جامع کول مختصرې کول. بل دا چې یو بل ته په موبایل باندې هغه ګانې فلمونه یا داسې کارونه چې هغه د ګناه دي دا یې کتل ګناه دا مه اړوئ ځکه یو چې دی صدقات جاریه دي حسنات جاریه دي چې همیشه هغه نیکۍ چې ستانه جاری پاتې کیږي بل ته تا د نیکۍ یو کار وښودو هغه پې عمل کوي نو څومره چې پې عمل کوي ستا هم ثواب کیږي دا هم کیږي نو دغه شانتې سیئات جاریه هم دي بعضې ګناهونه جاری پاتې کیږي نو تا که بل ته مثال یو ګانه واړوله یا یو فلم دی واړو یا د بله یو ډرامه واړوله یا د بل د یو ګناه یو کار ور واړو چې هغه د ګناه کاري نو چې هغه یې ګوري نو د هغه چې څومره ګناه کیږي دومره ګناه ورسره ستا هم کیږي دواړه پکې حق شانتي شریک کوي نو ولې سړی خوند به تې بللي او ګناهګاري کې پیتو
نو یو بل ته د ګانې وغیره دا څیزونه اړول راړول دا ګناه دی او داسې ګناه دی چې جاري به در نه پاتې کېږي ستا د اختیار نه به هم بیا خبره هغه وځي. نو دا یو څو خبرې یو څو آدابو د موبایل د استعمال متعلقو. نو په دې کې انتهایی درجه احتیاط کول پکار دي چې په خپل اوازونو باندې په رینګ کولو باندې منګه بل چاته تکلیف ور ونه رسو او څوک پکې هغه بې پیدې ډسټرب هم نه کو. الله تعالی دې موږ له د آدابو سره د ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړي.